د اسلام مقدس دین له نظره د پولیو واکسین د مشروعیت او اهمیت په هکله د دینی علماو، متخصصینو او نخبگانو نړیوال کنفرانس. هندوستان ته ولاړو، هغه کمپنۍ مو وکتې چې په هغه کې واکسین جوړېدی. هلته موږ ډاکټران د ملک راسره بولي وو، موږ هغه مواد مو وکاتو چې په هغه کې واکسین جوړېدی. هغه یوازې نمکي مواد و، هغه مواد و چې انسان ته نفع رسوي. بلکل دی غیر مضر یو شی هم نه و. ډاکټرانو ټول هغه لابراتوارونه و شان راسره و، هغه معاینه کو، بلکې ټول هغه شان و چې مثبت نوسرالو ویلی د رساله هم پر دې جوړه کړه چې واکسین باید هر سړی ولګوي. دا نه چې واجب، بلکې واجب ده چې هر سړی خپل اولادو ته ولګوي، ځکه د اولادو ساتنه د موږ ته په قرآن کې معلومه ده چې ټولو ته معلومه ده چې د اولادو ساتنه فرض. 2 څاڅکي د پولیو واکسین هر کوچني ته هر ځل.